مجزوم جزام مرض علامه وساتي هغه تکلیف ته چې شروع شي دا بندونه تویېږي بیا د لاس ګوته خوړېدم شروع شي دا بند توی شي بیا دغسې دا مخ ته داسې شکل باندې دا اکثره خلک کرکه ډېره تر کوي ساري مرض د یوه نه بل ته پورې کېږي اوس د مجزوم سره ګډ خوراک څنګه ده مجزوم مریض ده صحابي مبارک حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې ډوډۍ راوړه هغه مجزوم پیغمبر علیه السلام ته نه ورګډېږي پیغمبر علیه السلام د لاس راویني چې راځه بسم الله ویې په الله توکل وکړه شروع یې ثبوت راغی چې کرکه مه کړه مرض کې ښودونکی الله ده ساري کوونکی هم الله ده که خدای پکې یغه نه تا ته نه در منتقل کوي نه منتقل کېږي اوس سوال دا ورکېږي کرکه روغ سړی کوي که مریض یې کوي کرکه خو هغه روغ کوي چې داسې نه وي چې د مرض راپاتې شي نبي علیه السلام مریض ته ویل چې ته توکل په خدای وکړه ګوره خو توکل په خدای خو به رسول الله کوي دا یو ته ویل توکل په خدای وکړه خورای نو علما عجب تحقیق کوي هغه ویلي لکه روغ چې کله د مړۍ نه زړه موړ شي کرکه کوي چې که دغه سړي سره زه ګډ شم نو مرض یې ماته رانشي بس وږی وي خو چې دی وویني اشتها یې بند نشي خو کله داسې چې مریض د قرابت او د شفقت په بنیاد چې په کاسه قریب ورسره کینی اولاد ورسره کینی مور او پلار ورسره کینی نو د ده په زړه کې دا ور وګرځي چې داسې نه چې د ما نه دا مرض دته نقل شي دا شفقت په ده دومره غالب شي چې اشتها یې بند نشي خوراک پرېږدي ما یې کوه دا زوی دې وخوري داسې نه چې د ما نه دا مرض ورشي وایي دا د هغه قبیلې نه و د صحابه کرامو محبت د اولاد سره د ځان سره ډېر و که د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ایمان تقاضا څه ده موږ دپاره هم چې د ځان سره به محبت زیات وي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سړي د ځان نه د چا سره محبت زیات وي بیا به یې غلی ولیږي چې امام مرض یې نقل شي ځکه مه ډارېږه په ما مه ډارېږه چې دا مرض په ما ته راشي په الله توکل وکړه خدای پاک به حفاظت کوي نو دا معنی که څوک توکل تام لري نو د مریض سره ګډ خوراک ممنوع نه ده کړی شي په الله دې توکل خو که چا ته زړه کې کرکه درېده هغه دې بیا وروسته را روان ده فر من المجزوم که فرارک من الاسد لکه زبرونه چې تېږدي د مجزوم نه بیا مخکې وایه ولې چې په شرکي عقیده کې واقع نه شي دا نسبت غیر الله ته شرک ده که نه ده کله بیا داسې چې توکل د کمزوري یې کړی نه شي د بل سره د ماړۍ وخوړه مرض در پورې شي دا د پلانکي د لاسه موږ دستي بیا یو که نه وي پلانکي مرض را پورې کړو زکام یې راوړی و زه یې زکام کړم پلانکی مرض یې راوړی و زه پلانکی هلته بیا احتیاط کوه چې بیا داسې الفاظ درنه ویلی کېږي بې صبري درنه کېږي بیا یې مه ورسره خوره خو که یې چا په توکل کې په الله توکل تام و فرق نه راتله بیا دې خوري ځکه دا خو نه ده چې خامخا به د بل د مریض د لاس نه هغه الله مریض کړی هغه ته د چا نه ورکړی خو ربي کریم هغه مرض نه وایي هغه ربي کریم په تام یې کړی شي خو چې حفاظت کې ساتنه دې هم کړی شي